کلو خلکو ویاړل افغانانو او زړه ته رانږدې پښتنو نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه کوم زحمت چې ما ویستلی و تقریبا د هغې ثمره ما ولیدله یوازې پوهېږې یوازې د نغمې آنلاین سکول څخه جوړ شوی و که نه هغه کتابونه چې د افغانستان هغه د رسمي نصاب پښتو نصاب کتابونه مې چې اچولي وو 3 لکو نه بره خلکو هغه ډاونلوډ کړي دي یعنې تقریبا 3 لکه او اویا دي که 15,000 نفره یوازې ډاونلوډ کړي دي چې دا یو ډېر ښه کار ده اوس 1 لک نفره پکې باسواده سي ماته یو ویاړ ده که نه هم په دې دنیا کې ویاړ ده هم په آخرت کې ویاړ ده زه به تاسو ته نور شیان هم در وښیم خلک لا مطالعه کوي خوشحاله نو اوس مې زړه خوشحاله سو ماسک ویلی چې افغانانو پښتانه به مطالعه نه کوي اوس مې زړه خوشحاله سو بخصوص دغه ډېر زیات خوند راکوي ډېر لذت مې ویوړو چې دغه ډېر خو 3 لکه تقریبا 15,000 شپږ خلکو دا ډاونلوډ کړي تر اوسه پورې دا ټول مضمونونه او خبره ده چې دی مکمل هغه د افغانستان دولتي نصاب ده بیا بله خبره ده چې دولتي نصاب بیا د پښتو نصاب ده مثلا ګوره د پښتو نصاب ټول دی ویني ټول د پښتو نصاب دی هغه بعضې وایي چې ولا کیمیا په پښتو سته وهلکه څنګه نه څه وایي څه چټیات وایي ده کیمیا وم ټولګی صحیح ده دا ډاونلوډ کړي چې واقعا ویاړم اوس ګوره په دغه 3 لکه یا 3.5 لکه نفرو کې که مثلا څه ورته وایي 1 لک نفر باسواده سي زه په خپل ځان ویاړم 100 نفره چې باسواده سي دا ماته کافي ده او بل دا ښه ده خو دا ډېر کش نه ده کړی داسې دا د امریکې د مکتبونو د ښوونځیو رسمي نصاب ده د لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي ما وغوښتل چې انګلیسي مالکان ماشومان او ښځینه او دا ټول زده کړي ځکه که د امریکا دا همسې په کور کې وویل یې زده هم که دا په دې معنی چې تاسو د امریکا د سکول نه فارغه شوئ که نه وینې ټول مضامین یې دلته شته ده وینې منظم کولی شئ چې دغه هر فولډر چې ډاونلوډ کړئ تاسو کولی شئ چې لاسته راوړئ او بله خبره دا ده تاسو خو مخکې مې تشریح کړي وه څوک چې خبر نه دي تاسو کولی شئ په ګوګل کې پښتون لیګسي لایبرري ولیکئ اتومات هغه راوځي کتابخانه راوځي یا ولیکئ نغمه آنلاین سکول هغه هم راوځي یا د کتاب نوم ولیکئ هغه هم راوځي هېڅ ضرورت نشته لینک ته نو دا خو د مکتب سو نغمه آنلاین سکول دا ژوند او مهارتونو په ارتباط مې ډېر کتابونه اچولي دي چې یعنې د ژوند د څرنګوالي او د پرمختګ په ارتباط که نه چې هغه هم کولی شئ چې تاسو هغه وکئ دا کتابونه واخلئ او زده کړې ته وکړئ اقتصاد سره که مثلا جوړ کړئ نړۍ سیاسي جغرافیه صحیح ده یعنې دا سیده د ژوند د پرمختګ په ارتباط ده تاسو ته هم کولی شئ ډاونلوډ کړئ عین شکل ژبپوهنه نو دا د پښتو د ژبې د تاریخ او د ادبیاتو مکمل کتابونه په سلهاو کتابونه دي ګوره یو شي ته متوجه اوسئ دغه یو مخ مه ګورئ نو تاسو کولی شئ چې دغه نیکس دکمه ووایي بل ستون ته ولاړ شئ وینې بیا دا هم ډېر ښه کتاب دی بیا دا ګوره بیا نیکس دکمه ووایي بیا بل ته لاړ شئ یعنې په زرګونه کتابونه یوازې د پښتو د ژبې په خاطر ما دلته اچولي دي په زرګونو کتابونه عین شکل تاریخ او لرغونپوهنه دا نو د پښتنو او د افغانانو تاریخ دلته دی که نه نو دلته ما بعضې نوي کتابونه ما اچولي دي او نور هم لګیا یم اچومه په زرهاو کتابونه یوازې د تاریخ په برخه کې موږ تاسو دلته اچولي دي په زرهاو یعنې ډېر زیات که نه یعنې هر ځای نه م راټول کړي دي دا کتابونه دې باندې زحمت ویستل شوی ده او خلکو او ګران ولسه دا هم ښه کتاب ده دا هغسې ده بچه جهاد ته دا ټول یو هم بد کتاب نه ده نو هغه ډېر پخواني کتابونه چې دي چې ما هغه اول کې اچولي هغه په آخره کې به ځئ که نه یعنې په زرهاو کتابونه چې تاسو دا ډېر ښه کتاب ده زموږ اثار چې غلا کړي دلته اکثرا تشریح شوي دي وینې او ډېر قدیمي نسخې هم دلته شته ده په ډېر زیات دي نو خلاصه درته ووایم که نه ډېر زیات دي یعنې ده همدغه کتاب تاسو ته 1000 کاله ثابت دی ده په خدای ده والکه دغه کتابونه چې هر یو دانه ده هر یو دانه چې دلته پروت ده دې باندې دغه لیکوالانو بیچارهګانو کلونه تلي څېړنې کړي لابراتوارونه یې کړي دي زحمتونه یې ګاللي دي دا خو اسانه نه نوشته کېږي ستاسو د ګیرې قربان سم تاسو ته وړیا پراته دي فقط نران سئ ویې وایئ
سبا به موږ مړه وو د اقل د خپل ځان نه خو به دفاع کوئ خپل ژبې نه به دفاع کوئ په قرآن قسم د ژبه یعنی آی ډي تذکره دی او تاریخ یعنی ستا د ځمکې قواله دغه دوه شیانې زه درنه واخیست بیا نو خلاص یو تش کدو پاتې کېږي بیا هېڅ شی نه پاتې کېږي وبخښئ نو یعنې په زرهاو دي نور هم نه په عذابه ومه خوشحاله په دې یم چې زمونږ هغه کم زحمت مې ایستلی د هغې نتیجه ورکړې ده او زه پوه شم چې پښتانه هغه کوي مطالعه کوي نو دا ماته یو ویاړ ده تاسو ته هم ویاړ ده چې هر چا چې یو کلک هم د کتابتون کې کړی یو بل ته یې رسولی دا وړیا کتابتون هغه باندې زه ویاړم او خدای به ورته اجرونه ورکوي موفقه سوکاله او مایوتو کامیابه اوسئ مننه په مخه خوش